سلامونه په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. زه نقیب الله حبیبي یم د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه، هغه پوهنځی چې زه له همدغه ځای څخه فارغ شوی یم. د تاسو لپاره دغه ویډیو چمتو کوم. په افغانستان کې ډېر محصلین او ډېر ځوانان له ما څخه دا پوښتنه کوي چې موږ بیکاره یو، موږ غواړو کار پیدا کړو او موږ کوم کاروبار وکړو د محصلۍ په دوران کې او همدارنګه کله چې فارغ شو. او همدارنګه په افغانستان کې چې اوس نوی حکومت راغلی دی، د افغانستان اسلامي امارات حاکم شوی دی په افغانستان کې. بعضو خلکو خپل کارونه د لاسه ورکړي دي، بعضې خلک بیکاره شوي دي او په افغانستان کې یو اقتصادي مشکل رامنځته شوی دی. زه تاسو ته غواړم چې هغه لارې چارې بیان کړم چې تاسو د افغانستان له پولو څخه هاخوا، یعنې د افغانستان له سرحدونو څخه هاخوا کولی شئ کار وکړئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته 10 مفکورې د آنلاین کاروبار، د آنلاین بزنس وړاندې کړم. که چیرې تاسو هغه مفکورې په عمل باندې تبدیل کړئ، تاسو به داسې یو کاروبار ولرئ چې په افغانستان کې هر ډول شرایط وي، ستونزې وي، خلک پیسې ونه لري، تقاضا نه وي، نو تاسو بیا هم وکولی شئ هغه کار ترسره کړئ. هغه به یو نړیوال کار وي، هغه به یو بین المللي کار وي، هغه به داسې یو کار وي چې تاسو د موبایل او انټرنیټ په واسطه هغه کار کولی شئ ترسره کړئ. د آنلاین کاروبار ځانګړتیاوې دا دي چې تاسو له هر ځای څخه او له هر وخت څخه کولی شئ ګټه واخلئ او په هر وخت دغه کار ترسره کړئ. د بیلګې په توګه هر وخت، یعنې که شپه وي، که ورځ وي، که سهار وي، که ماښام وي، تاسو آنلاین کاروبار کولی شئ ترسره کړئ. یعنې داسې نه دی لکه دولتي دنده یا خصوصي دنده چې په 8 بجو سهار له کور څخه ووځئ او ماښام یا مازدیګر راشئ. یعنې دا داسې یو کاروبار دی چې تاسو هر وخت دغه کار کولی شئ ترسره کړئ او همدارنګه په ځای پورې اړه نه لري. یعنې هر ځای کې تاسو کولی شئ دغه کار ترسره کړئ. یعنې که په افغانستان کې وئ، د افغانستان په هر ګوټ کې چې وئ یا بهر لاړ شئ، یو بل هېواد کې وئ، تاسو دغه کاروبار، دغه مفکورې کولی شئ عملي کړئ. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړنۍ مفکوره د آنلاین کاروبار په برخه کې هغه په یوټیوب کې کار کول دي. په یوټیوب کې تاسو کولی شئ بدون له کومې پانګې څخه کاروبار شروع کړئ. تاسو یوازې یو ایمیل جوړوئ، د هغې په واسطه تاسو کولی شئ یو چینل جوړ کړئ او که چیرې د تاسو د چینل سبسکرایبر یا فالوور 0 ته ورسیږي او همدارنګه 4000 ساعته ستاسو ویډیوګانې ولیدل شي، نو تاسو د یوټیوب څخه د پیسو ګټلو مستحق کېدلی شئ. په نړۍ کې په میلیونونو خلک د یوټیوب څخه پیسې ګټي او دغه کاروبار مخ ته وړي. په افغانستان کې هم ډېر ځوانان دغه کاروبار کوي خو کم دي. تاسو باید په دغه برخه کې کار وکړئ او د افغانستان له پولو څخه هاخوا کار وکړئ، هم خپلې ژبې ته خدمت وکړئ او همدارنګه پیسې وګټئ. په یوټیوب کې که چېرته تاسو کار کوئ، نو تاسو باید په یوه برخه کې پوهه ولرئ، په یوه برخه کې تخصص ولرئ، په یوه برخه کې تاسو وکولی شئ ویډیوګانې جوړې کړئ. همدارنګه که چېرته تاسو اجتماعي شخص وئ، همدارنګه یو خندونکی شخص وئ، کولی شئ په یوټیوب کې فعالیت وکړئ. یعنې داسې ویډیوګانې جوړې کړئ چې هغه د ټولنې په اړه وي، هغه خندونکي وي، خلک وخندوي او همدارنګه تاسو تحقیقات وکړئ، څېړنې وکړئ او د هغه څېړنو پایله په ویډیو باندې تبدیله کړئ. او هر څومره چې د تاسو ویډیوګانې ډېر لیدونکي ولري، په هماغه اندازه تاسو کولی شئ چې ډېرې پیسې وګټئ. دوهمه لاره د آنلاین کاروبار هغه د ویب سایټ او بلاګ جوړول دي. که چېرته تاسو په یوه برخه کې پوهه لرئ، علم لرئ یا معلومات لرئ یا په هغه برخه کې تاسو زده کړې کړې وي، تاسو کولی شئ په هغه برخه کې یو ویب سایټ جوړ کړئ. مثال، تاسو د سپورټ په برخه کې مطالعات کړي دي، د سپورټ په برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، د سپورټ په برخه کې تاسو کولی شئ یو ویب سایټ جوړ کړئ. او همدارنګه په نورو برخو کې کله چې تاسو ویب سایټ جوړ کړئ، هغې ته تاسو کولی شئ مقالې جوړې کړئ، هغې ته تاسو کولی شئ علمي مطلبونه اپلوډ کړئ. هر څومره چې د تاسو د ویب سایټ لیدونکي ډېر وي، په هماغه اندازه تاسو کولی شئ چې ډېرې پیسې وګټئ. وګورئ، په افغانستان کې بعضې ویب سایټونه زه تاسو لپاره معرفي کوم، لکه سکالرشپ فار افغانستان. د هغه کوم ویب سایټ چې دی، هلته تحصیلي فرصتونه دي. هغه تحصیلي فرصتونه کله چې تاسو مطالعه کوئ، هلته بعضې تبلیغات تاسو به لیدلي وي. د هغه تبلیغاتو له طریقه څخه د سکالرشپ یا د اپارچونټي فار افغانستان ویب سایټ پیسې ګټي. نو په همدې شکل سره تاسو کولی شئ ویب سایټ جوړ کړئ یا ویب بلاګ جوړ کړئ او په هغې کې د تبلیغاتو برخه فعاله کړئ. هر څومره چې د تاسو ویب سایټ ته ډېر ترافیک یا لیدونکي راشي، په هماغه اندازه تاسو کولی شئ چې ډېرې پیسې وګټئ. درېیمه مفکوره د آنلاین کاروبار یا په آنلاین بڼه د پیسو ګټلو آنلاین تدریس دی. په بهر کې ډېر افغان کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته خصوصا دیني زده کړې، د تجوید زده کړې، د قرآن کریم زده کړې، د تفسیر شریف زده کړې، همدارنګه د ژبو زده کړې پښتو او دري ورښایي. دوی عموما کله چې د قرآن کریم په برخه کې استادان ضرورت لري، دوی له پاکستان او هم له نورو هیوادونو څخه هغه استادان جذبوي.
او په افغانستان کې دغه برخه کې ډېر کم خلک کار کوي. نو که چېرته تاسو په دغه برخه کې پوهه لرئ، علم لرئ او کولی شئ چې تفسیر، تجوید، انګلیسي ژبه، پښتو ژبه او یا هم په نورو برخو کې کولی شئ چې تاسو درس ورکړئ او په دغه برخه کې که چېرته تاسو وړتیا لرئ نو تاسو یو پاڼه جوړه کړئ په فیسبوک کې، همدارنګه په یوټیوب کې یو چینل جوړ کړئ او له دې لارې څخه هغوی ته ځان وپېژنئ او هغه زده کوونکي د ځان لپاره جذب کړئ تر څو تاسو په آنلاین بڼه کار وکړئ او له دې لارې څخه پیسې وګټئ. څلورمه مفکوره د آنلاین کاروبار هغه په آنلاین بڼه د توکو پلورل دي. په افغانستان کې په آنلاین بڼه ډېر کم شیان پلورل کېږي ځکه چې زموږ په هېواد کې دغه فرهنګ چې دی ډېر کم رواج شوی دی او ډېر خلک له ټکنالوژۍ څخه ګټه نه اخلي. خو په بهرنیو هېوادونو کې ډېری خلک په آنلاین بڼه اخیستل کوي. تر ټولو لوی ویبسایټ د آنلاین اخیستنې لپاره امازون.com دی. تاسو کولی شئ چې له افغانستان څخه په امازون ویبسایټ کې خپل توکي خرڅ کړئ، خپل محصولات خرڅ کړئ او د هغوی ګودامونو ته دغه محصولات او دغه توکي ورولېږئ او د افغانستان څخه تاسو کولی شئ خپل اکاونټ مدیریت کړئ او د انټرنیټ او د موبایل په واسطه یا د کمپیوټر په واسطه دغه کار ترسره کړئ. که چېرته تاسو کوم افغاني محصول لرئ هغه کولی شئ تاسو د امازون ګودام ته ورواستوئ، په امازون کې اکاونټ جوړ کړئ او له افغانستان څخه خپل اکاونټ مدیریت کړئ. او که چېرته تاسو افغاني محصول نه خرڅوئ کولی شئ تاسو د چینایي فابریکو سره وغږیږئ یا همدارنګه د نړۍ له نورو فابریکو سره وغږیږئ او هغه محصول تاسو ته جوړ کړي او کله چې تاسو هغه فابریکه محصول جوړ کړي تاسو کولی شئ د میل له طریقه هماغه محصول د امازون ګودام ته واستوئ او کله چې د تاسو محصول خرڅ شي د امازون ویبسایټ خپل هغه شی چې خرڅ شوي دي د خپل پیرودونکي کور ته استوي او تاسو په آنلاین بڼه خپل اکاونټ فقط مدیریت کوئ او له دې لارې پیسې ګټئ. پنځمه مفکوره د آنلاین کاروبار آزادکاري یا په آزاده بڼه په انټرنیټ کې کار کول دي. که چېرته تاسو مشوره ورکولی شئ، که چېرته تاسو ډیزاین کولی شئ، که چېرته تاسو لوګو جوړولی شئ، که چېرته تاسو ترجمه کولی شئ او همدارنګه نور کوم مهارتونه لرئ او تخصص لرئ تاسو کولی شئ چې د اپورک په ویبسایټ کې همدارنګه د fiverr.com په ویبسایټ کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او هلته ځان لپاره یو پروفایل جوړ کړئ او د هغې لارې څخه تاسو کولی شئ خپل مهارت د افغانستان له پولو څخه عرضه کړئ او وړاندې کړئ او له دې لارې څخه تاسو کولی شئ پیسې وګټئ. د بیلګې په توګه په روسیه کې یا په امریکا کې یا په جاپان کې یا په چین کې یو نفر غواړي یا یو کمپنۍ غواړي چې څو فایلونه هغه وژباړي له عربي ژبې څخه انګلیسي ژبې څخه یا برعکس یا داري ژبې ته یا هم بلې ژبې ته. که چېرته تاسو دغه ژبې زده وي تاسو کولی شئ هغه پروژه ترلاسه کړئ. همدارنګه هلته په میلیونونو پروژې اعلانېږي چې تاسو هغه پروژې که په هره برخه کې چې تاسو وړتیا لرئ هغه پروژې تاسو ته ایمیل کېږي او هغه برخه تاسو کولی شئ مخته یوسئ او پیسې وګټئ. شپږمه مفکوره د آنلاین کاروبار هغه ډیجیټل محصولات تولیدول دي او په آنلاین بڼه د هغې پلورل دي. که چېرته تاسو ښه تصویرونه تولیدولی شئ او یا هم اخیستلی شئ او همدارنګه که چېرته تاسو ښې ویډیوګانې جوړولی شئ، که چېرته تاسو ښه انیمیشنونه جوړولی شئ، که چېرته تاسو ښه ډیزاینونه کولی شئ هغه ډیزاینونه مو هغه انیمیشنونه مو په ویبسایټونو کې خرڅ کړئ او د هغې لارې څخه پیسې وګټئ. د آنلاین کاروبار اووم مفکوره د ډومینونو او ویبسایټونو ثبتول دي. که چېرته تاسو بعضې نومونه په انټرنیټ کې ثبت کړئ د ځان لپاره هغه نوم ونیسئ او هغه د ځان په نامه ثبت کړئ د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ هماغه نومونه چې د ځان لپاره مو ثبت کړي دي او اخیستي مو دي په لوړه بیه په نورو ویبسایټونو کې وپلورئ. د بیلګې په توګه تاسو یو ویبسایټ نوم ثبت کړلو مثلا کابل.com. دغه کابل.com ته یوه ورځ یو څوک ضرورت پیدا کوي او په دې برخه کې غواړي ویبسایټ جوړ کړي. تاسو دغه نوم مخکې له مخکې ثبت کړی دی نو دغه نوم چې تاسو مخکې له مخکې ثبت کړی دی تاسو کولی شئ په هغه شخص باندې دغه خرڅ کړئ او همدارنګه نور ویبسایټونه شته دي چې په هغې کې تاسو دغه نوم خرڅلاو ته یږدئ او د هر چا چې دغه نوم خوښ شي په لوړه بیه له تاسو څخه دغه نوم اخلي. د آنلاین کاروبار اتم مفکوره د ونډو په بازار یا سټاک مارکیټ کې فعالیت کول دي. د ونډو په بازار یا سټاک مارکیټ کې د کمپنیو سهمونه یا شیرز اخیستل کېږي او خرڅول کېږي. که چېرته تاسو په یوه کمپنۍ کې چې نوې جوړه شوې وي او همدارنګه یا مخکې جوړه شوې وي سهمونه یې واخلئ، ونډې یې واخلئ او هغه کمپنۍ قیمتونه یې لوړ شي تاسو د سهمونو قیمت هم لوړېږي او تاسو هغه د پیسو ارزښت پورته ځي او که چېرته دغه کمپنۍ پیسې ګټي تاسو ته هم د هماغه سهم په اندازه پیسې درکول کېږي. خو دا کار بعضې وخت تاوان هم لري. که چېرته د دغې کمپنۍ ونډې راټیټ شي د تاسو د پیسو اندازه هم څنګه کېږي راټیټېږي. د آنلاین کاروبار نهم مفکوره د ډیجیټلي پیسو تبادله کول دي. تاسو به د بیټ کوین، وان کوین، لایټ کوین، ډاک کوین او نورو پیسو نومونه اورېدلي وي.
دا هغه پیسې دي چې په آنلاین باندې تاسو کولی شئ دغه پیسې واخلئ او همدارنګه په آنلاین باندې دغه پیسې تاسو خرڅ کړئ. د دې پیسو ارزښت عموما هم ښکته ځي او همدارنګه پورته ځي. خو که چیرته تاسو په دغه بازار کې په ښه شکل سره پانګونه وکړئ نو تاسو به حتما ګټه کوئ. د آنلاین کاروبار له سمه مفکوره هغه د فورکس په بازار کې فعالیت کول دي. فورکس په بازار کې عموما پیسې نفت او سره زر او سپین زر تبادله کیږي. خو دا بازار زه د هر چا لپاره نه توصیه کوم ځکه چې دا بازار د قمار شکل لري. یعنی که چیرته یو طرف ګټه وکړي مقابل طرف ضرر کړی وي، که چیرته هغه ګټه وکړي نو تا به ضرر کړی وي. نو په دغه بازار کې باید موږ ډېر په دقت سره فعالیت وکړو. د آنلاین کاروبار دغه لس مفکورې چې ما تاسو ته بیان کړلې په هره برخه کې چې تاسو وړتیا لرئ، علم لرئ او مهارت لرئ، کولی شئ دغه بازار ته داخل شئ او له دغه بازار څخه ګټه واخلئ. زه به په نورو ویډیوګانو کې دغه لس مفکورې په جزئیاتو سره تاسو ته بیان کړم. په دې ویډیو کې مې یوازې معرفي کړلې د یوه پرمختللي، قوي او لوی افغانستان په هیله.